رښتیا وایي محصلینو چې ځوانه ښځه د ما دپاره نه وایي د الله دپاره مه وایي داسې فطرتن ووایي چې د تا څنګ ته پیغله جلۍ ناسته وي او ته مسافر هغه مسافري درس ویل کېږي نو خو د تا ټول ذهن هلته مینې ته ځي بس ته به یو دا مینه به چې کوټې ته لاړ سیم وایي به چې اخ ښی نو او چې بیرته راسیم نو خو ټوله ورځ به د تا دا فکرونه وي نو نه مطالعه کېږي نه درس کېږي هېڅ شی هم نه کېږي یعنې هغه د اسلام د دین نه پرېږده هسې د فطرتن هم انسان نسي کامیابېدلی نو دا د علم دوستان نه ول دا د علم سره دښمني وله چې دا کار دوی کو تاسې فکر هم وکئ لږ خو عاقلان یې تاسو ته معلومات سوی ده سترګې به نه پټو پې باندې ولې موږ هم د دغه افغانستان خلک وو هلته چې هسې لوکسې جنکیانې به د پوهنتون مخ ته ولاړې وې د ځوانانو ټولو زړونه یې ښکار کړي ول نو د ځوانانو یې له د کتابونو نه ذهنونه راویستلي ول دا یې لاره نه وله لاره لري په منځ کې بدلون راوله ځان ته دا هغې ته ځان ته جای جوړ کړه دې ته ځان ته جای جوړ کړه د شرع ټول قوانین پکې مراعات کړه هغه د هلته درس وي او ځوان دی دلته چې درس ته متوجه سي کېږي نه محصلینو ورونو ځکه انسان الله هم داسې پیدا کړی دا دروازه ده د دې دپاره علما داسې مثال و یوه تانګه لاره ده ته پې مخکې نه یې تللی په اس باندې سپورې دا لاره دومره تنګه ده چې ځې نور هم تنګېږي چې ځې نور هم تنګېږي چې اخر ته ورسېږي بیرته نه اس راتاویږي نه ته بیرته راوتی سې داسې لاره خو به مو نه یې لیدلي خو خیال خو داسې لاره جوړوی سي که نه فکر ته دومره تنګه لاره ده چې ته پکې ورسې نو اس باندې سپورې ته چې کله په دې اس لاړلې د لاره باندې لږ نه نوتلې نو که عاقل ځان سره فکر وکړه چې دا لاره خو دومره ډېره اوږده ده که اس ځي هلته خو چې اخر ته هم ورسېږي بیرته راتاوېدی نه سي چې راوځي او چې څومره ځې دا لاره تنګېږي نو اول دې چې ناروا ته وکتل چې ورته ودې کتل نو که عاقل یې سترګې کته واچوه زړه کې جای مه ورکوه بیرته یې وباسه دغه صورت چې تا ته ښایسته ښکاره سوی ده دا بیرته له زړه نه وباسه او که دلته جای ورکړې همداسې تکراروې نو دغه تنګ دیوال کې مزل کول دي او اخر داسې جي ته تلل دي چې بیا اسم نه راتاویږي نو همغلته به بیا مړ کېږي نو باید سړی د ځان علما وایي وی دا حرامو ته کتل یا پردی ښځې ته یا داسې هلک ته چې حسین وي دی ته کتل دا داسې مثال لري دا کتل تنها دا وی داسې مثال لري لکه یوه سکروټه چې وښو کې واچوي واښه څه وي وچ واښه وي دې وښو ته یوه سکروټه ور واچوه څه کېږي اوس دا ټول هغه خو مسمازې بانه غواړي که نه چې یو وارې اور واخلي نو ناروا ته سترګې ور اچول ټول بدن کې اور بلیږي خبر خو پوه سولې مثلا سکروټې ته څه وایي فارسي کې توغ خوغ رکه یعنی په وچ در کاه بیندازی اور آتش میگیره نو چې سترګې د ناروا ته ور واچولې ټول بدن ته اور راچي ټول بدن سوځي ځکه ټول بدن د سړیتوب نه باسي غاړ سړی ده وایي مین ده خو کې درس ته نه راځي نه وایي مین ده څومره بده یي که نه نو داسې شیانو باندې محصلینو ځان ماغه کویه